وسمه قتل چې په دې کې ځوان را روان دي پټکې والے دی د مخ نه کپړه تاو کړی ده. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله امیر المؤمنین شو د مسلمانانو بادشاه شو نو د مالدار خلکو نه به زکات اغسطو بیت المال کې به جمع کو. نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي یتیمانانو غریبانانو هغې ته به د میاشتې وظیفه ورکوله د میاشتې وظیفه او مسافر چې به د بار نه راغلی هغې له به خوراک سکاک د هغې نه ورکو. داسې حالات جوړ شي چې مدینه منوره کې اړو غریب پاتې نه شو ځکه مالدارانو به زکات ورکو او هغه زکات په غریبانانو ته ورکېدو. نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکړي بیا غریب نشته دی. هر مالدار چې زکات ویسي نو غریب چېرته پاتې کېږي. بیا عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال مشر و. یو ورځ لاړو چې بیت المال ته وکتل مالونه را روان دي خلک صدقې هم راوړي زکاتونه هم راوړي بیت المال سم ډک دی د مال نه. عمر رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو چې وایي کتل او چې وایي کتل غریبانانو باندې تقسیمېږي په دې هم ډېر زیات خوشحاله شو. نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نګرانو هغه ته وی ته ماله د مدینې منورې د غریبانانو هغه لیسټ راکړه څنګه طریقه ده څنګه تقسیموي طریقه کار څنګه شروع دی. هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لیسټ مخې ته کېښود او په نومونه لیکلی شوي. عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلان کوي کونډه ده دومره راشن ورته د میاشتې ځي پلان کوي یتیم دی دومره راشن ورته د میاشتې ځي. ټول لیسټ چې کوم په دې کې یوه کونډه لیکلې شوې ده نوم شته دی دا ورته هم لیکلې شوې چې کونډه ده خو مخې ته ورته دا نه دي لیکلې شوې چې دې کره څومره راشن تللی او څومره ورکره ځي دا تفصیل نشته دی. عمر رضی الله تعالی چې کوم د بیت المال نګران هغه یې راوغوښتو وی دا ښځه کونډه ده وی او وی نوم خو موجود دی وی او وی تاسو خو ورکره څه شی لېږلی نه دی ولې د دې خو مخکې څه تفصیل نشته نه خو ورکره څه لېږلي او نه ورکره لېږی دا ولې. هغه ورته وی عمره مونږ امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله تعالی منع کړي چې د دې کره به نه لېږئ د دې کونډې کره به تاسو څه شی نه لېږئ. ابوبکر درته ویلي وی او وی دا لیسټ په خپله لیدلی وی او وی دا ښځه پېژني وی او پېژني وی ولې وی چې دې کره راشن مه لېږئ وی مونږ ته پته نشته دی خو مونږ ته حکم کړی چې دې کره به څه شی نه لېږئ نو مونږ ته پته نشته دی مونږ د هغه د حکم تابعدار یو مونږ ورکره څه شی نه لېږو. عمر رضی الله تعالی سوچ واغستو چې ابوبکر رضی الله تعالی خو زیاتې کوي نه هغه زیاتې نه کوي او دا کونډه ښځه ده و چې د دې کره راشن مه لېږئ چې دا ولې یاره دې خبره کې څه چل شته دی ښه هسې به نه سبا شو تپوس یې کو چې پلانکۍ ښځه چې د پلانکي ښځه را خاونې مړ دی ورسېد محلې ته حتی در دې پورې چې کور یې معلوم کو دروازه یې وټکوله ځکه چې دروازه د دنې طرفه زنځیر وه لټ وه دروازه وټکوله دنې نه ورته اواز وشو وی څوک یې وی دروازه لکه کولو کوي نو هغې زنانه ورته د دنې نه اواز وکړو وی دروازه خو نشم کولولی ځکه زه معذوره یم دروازې له خو نشم درتلی خو څه ویل غواړي څه کول غواړي وی زه راغلی دې دپاره یم چې ستا څه خدمت وکړم ته کونډه یې ستا خدمت له راغلی ما یاره وی زما خو څه ضرورت نشته دی نشته وی کونډه خوراک کاک راشن خو تعالی راضي که نه راضي وی نه مال خو د بیت المال نه راضي خو ضرورت مې نشته دی وی څنګه ضرورت نشته وی دا ګاونډیان مې ډېر ښه خلک دي دوی ماله ډوډۍ راکوي نو زه په راشنو څه کوم دغه یوه تنه یم هېڅ څوک مې نشته دی نو ځکه راشن نه اخلم. نو عمر رضی الله عنه ته بار نه اواز وکړو وی راشن ته ضرورت نشته خو نور خو څه خدمت کولی شم که نه نور څه خدمت وکړم وی او خدمت ته ضرورت شته دی وی څه خدمت دی یو خو مې دا کوټه کچه ده نو د دې نه د خاورې ډېرې را دوړېږي نو سار د عمل د خاورو ډکې نو دا جارو کول غواړي او بل دا دی چې معذوره یم نو پاکې اوبه راله پکار دي چې پاکې اوبه راله څوک راوړي چې هغه څکمه بیا پاکې هلته کې بعضې کویان به دا وي چې د هغې اوبه به ښکلې وي د څکلو به وي اکثر اوبه به نمکینې وي د څکلو به نه وي نو ما له خوږې اوبه راوړي دلته کې هغه راته کېدي. نو عمر رضی الله تعالی ته وویلو زه راورکولاومه چې درشمه چې دا منګي در راډک کړمه دا ځای پاک کړمه بوډۍ ورته وایي دا یو ځوان کړي دي او هغه روزانه راځي دا کوي خو انسان دی بیماري هر څه پکې راځي خو هغه چېرته را نه نو بیا هر هلته هم راځي چې ته ورسره پکې حصه اخلي. عمر رضی الله تعالی فرمایلی ښه دا دی عمر ابوبکر رضی الله تعالی ته دی ویلي چې زما راشن ته ضرورت نشته دی دا ورته دې ښځې ویلي زما راشن ته ضرورت نشته ځکه هغه راشن نه دی مقرر کړی خو به هر حال خدمت یې دی سبا به ورله زه راشم وبه یې کړمه. عمر رضی الله تعالی سبا راغی مونځ یې وکړو داسې لږ ټایم تېر شو دی راغی بوډۍ ته بیا دروازه وټکوله وی مورې راغلی یم چې خدمت دې وکړمه وی بچې ستا نه مخکې هغه ځوان راغلی هغه کړی دی نشته ضرورت. عمر رضی الله تعالی بیا حیرانه شو چې دا څوک دي داسې په سوړي سهار باندې د سهار وختي دی راځي او دا خدمت کوي بیا ځي. په درېیمه ورځ باندې عمر رضی الله تعالی بیا راغی بیا ورته بوډۍ وی هغه ځوان راغلی او هغه خدمت کړی تللی ستا ته ضرورت نه دی پاتې شوی. په څلورمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه هر څوک دی خو دې معلومومه
ډېر الله والا سړی دی خلکو ته ځان نه ښیي په توره تیاره کې راځي او خدمت کې وځي خو هر څوک دی خدای زه معلوموم ګورم چې دا څوک دی وی سیټ ته ودرېدم سهار وختي راغلم مانځه پسې لږه تیاره وه داسې سیټ ته ودرېدم وی څه مې کتل چې په دې کې یو ځوان را روان دی پټکی والی دی او د مخ نه یې کپړه تاو کړې ده وی دا شکل یې راته د بدن نه داسې اشنا اشنا ښکارېدو چې د وجود ته مې وله کتنه دا سړی ما ته څه اشنا ښکارېدو خو مخ یې پټ او نه مې پېژندلو چې څوک دی وی چې دې کور ته رانږدې شو داسې نو پیزار یې ویستو غلی غلی را روان شو غلی پیزار یې خپیال بې خپې را روان شو وی دروازې له چې راورسېدو نو په دروازې ته لږ اوچت شو لاس یې ورمړ او په خپله ځان ته د هغې طرفه زنځیر کولاو کور ته ورننوت چې کور ته ورننوت جارو یې راواغسته زه یې جارو کړو زه یې جارو کړو خاورې ماورې اوچتې کړې بیا هغه په یو لوښي کې یو ټاټکي کې هر شی چې په هغې کې ور واچولې هغه خاورې بار ورتاوې کړې کور یې بالکل صفا کړو دا خاورې پرې واوړې د خاورې څخه په څخه شو لکه چې خاورې جارو کوي خامخا دوړې به در باندې پرېوځي بیا مې څه کوتل چې مشک یې راواغسته او غاړې ته ور واچم لاړه اوبه یې ډکې کړې او راغې اوبه یې زنانه ته کېښودې چې اوبه یې کېښودې او دی واپس شو روان شو وی چې روان شو منډه مې پسې کړه د شا غاړې مې راټینګ کو راټینګ مې کو ما ته چې پرېږده اوس څه کوې ما ورته چې راغلی ستا دپاره یم راغلی ستا دپاره یم ځان به راته ښایي ما ته وی چې نه نه زما مخ نشي لیدی ما ورته چې پېژندلی مې یې ملګری مې نه رانه خطا کېږي خو دا خبر په یقین سره بدلوم چې دا مخ دې وینم نور ملګری مې خطا شوی رانه نه وي خو دا مخ دې وینم چې لږ یقین مې راشي چې مخې کوله وکړو هغه امیر المؤمنینو امیر المؤمنین او د مسلمانانو بادشاه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ما ورته چې ابوبکر ته په دې ټیم باندې او دا خدمت ته په خپله کوي ما ته ویل چې او عمره زه ابوبکر یم او دا خدمت زه کومه ما ورته چې ما ته به دې ویلو که نه ما به کړی زما زوی به کړی او ستا زوی دی هغه به کړی او غلامان د هغې به کړي وو دا د اوبو پیټ یې دې په خپله په اوږه اغوستی او خور دې په سر اغوستی او دا پیټ یې اوچتی نو غلامان دې نشته دی نوکران دې نشته دی مونږ به کړو که تا په خپله ولیکو بیا ابوبکر رضی الله تعالی په جړا شو وی چې عمره یوه ذمهواري راکړه چې بس بیا یې ته کوه که نه یوه ذمهواري را الله که ما ورته وی چې څه ما ته وی چې دا ذمهواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یم ته اوچتی ته چې ما ته وایي دلته به یې زه اوچت کړم زه به یې کوم یا دې ستا زوی وکړي یا دې غلام وکړي ټیک شو تاسو یې وکړئ خو دا ګارنټي ماله راکړه دا ذمهواري واخلئ چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یې اوچتوئ حالانکه الله تبارک وتعالی خو فرمایي چې ولا تزر وازره وزر اخرى یو انسان د بل انسان پیټه په ورځ د قیامت نشي اوچتولی نو که ته دا ذمهواري اخلې ته زه اوچتولی شم نو راته ووایه د قیامت په ورځ به زما پیټه بیا څوک اوچتوي ما ورته چې ابوبکر خو ټیک شه صحیح ده په دې پورې کور خواله چې رالي تا دا پیزار ولې ویستو پیزار دې ویستو خپیال بې خپې را روان شو غلی غلی دا پیزار دې ولېستو ما ته وی چې عمره دا د یتیمانانو کور دی زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانانو کور دی دی کې دنده کونډه ښځه ده نو ما پیزار ځکه ویستو چې زه ځم نو زه لږ په درزاري باندې ځم زه لږ په تیزۍ سره ځم ما پیزار ویستو په کلاره کلار روان شوم هسې نه چې دې کونډې ښځې ته زه یتیمان چېرته راویښ کړم زما د خپو په دربارې سره چې ته یتیمانان راویښ نه شي ځکه مې دغلته پیزار ویستو دا دې ته وایي د زړه نرمتیا دا د زړه نرمي ده د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا نرم زړه الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی خوښ چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي د قرآن تلاوت کوي مقبرې ته ورښکاره کېږي زړه به دې په خپله نرمېږي مونږ وایو که نه هلکه زړه مې ډېر زیات سخت دی دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي هلکه ګوره زړه مې ډېر زیات سخت دی ګوره دې سترګې نه مې اوښکې نه بهېږي ویرېږه د الله نه په دې خبره باندې توبه وباسه ګناهګاري دې په دې خبره باندې الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې هغه سخت زړه دی او ته په دې فخر کوي چې زما زړه سخت دی ستا زړه به سخت نه سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کی د پیسو شمیر شروع کی د گاډو شمیر شروع کی د بنگلو شمیر شروع کی ټول ورځ په دې باندې ستا تیر شي ته الله یاد نه کی قبر یاد نه کی اخرت یاد نه کی جنت یاد نه کی جهنم یاد نه کی مرګ د تنه مخ ته کیږي زړه به کم طرف نرم شي زړه سختيږي په ګناہوں سره زړه سختيږي حدیث مبارک کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام د مسجد نبوي نه وروته صحابه کرام خندل چې نبی عليه الصلاه والسلام هغه صحابه کرام په خندا اولي درکنه نوې فرمایلو ویزه چې په سپويګه مکنه کو تاسو په هغه پویدل کنه نو تاسو به جړه ډیره او خندا بلګو تاسو به چرته نو خندلی او بیا نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل وی دا قبر چې دی د روزانه یو څو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود
د یو څو اوازونه کوي زه د یوازیوالي کور یم، زه د تیارو کور یم، زه د چنجو کور یم، زه د خاورو کور یم. کومال راځي ځان له د نیک عمل رڼا راوړه چې دلته تاته رڼا بله شي. کومال راځي ځان له د نیک عمل بستره تیاره کړه چې دلته ته بستره خوره شي. کومال راځي ځان له نیک عمل راوړه چې د چنجو نه دې بچ کړي، چنجو نه دې بچ کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي ځان ته، قبر یادوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي، مرګو دا د انسان مستی ختمي، دا د انسان خوندونه ختمي. په مستی کې رااله، په ګناہوں کې رااله، ځان ته مرګ را یاد ک په خپل بری د ځل نرم شي دا ز سکوما، دا ز پس کې اخته ما. دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي، دنیا ګټل یقینا جایز دي. صحابه کرامو کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي چې په نن زمانه کې هم داسې څوک مالدار نه، داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي. په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله، په غزوه تبوک کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه حصے مال د خپل کور راوړل، دوه حصے مال، څومره ټول مال چې راغون شو دا غي دوه حصے ابو بکر رضی الله تعالی ورکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته نو فرمایلی چې ابو بکر دا دومره مال دې کوم څه نه پیدا کړی دی، ته مال ولې ګټي؟ مالدار صحابه پکې موجود وو، ډېر مال والے صحابه کرام پکې موجود وو، خو هغه زړه سخت شوی نه، زړه نرم وو. عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره مال الله تبارک وتعالى ورکړو، څومره مال. په صحابه کرامو کې مالدار ترين صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ. چې کله قبر تبراغه مقبره تبراغه کنه دومره به جړل، روایتو کې راځي دا اوخ کې به پګیره باندې داسې را روانه. نو چاته نه تاسو کو وی عثمان چې د نبی علیہ السلام په مجلس کې ناشتي د جنت ذکر کیږي، د جهنم ذکر کیږي، دومره نه جاړي. چې قبرستان تراشو په قبر بستر کې ولې کې بس بیا جلا نه ودرېږي، یا جاړي دا ولي. عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې د آخرت په منازلو کې اول منزل دی. کو دلته کامیاب شي خورستو کامیابی، کو دلته ناکام شي نورستو ناکامه. نو زه دلته چې راشم ځکه جاړم چې زما یره زه په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم. حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی چې عثمان فی الجنه، عثمان جنتی دی، په جوړل به زه په دې منزل کې کامیاب شم کو کامیاب نشم. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو بالکل د ځن کدن ټیم دی، خپل بچی ته وی ویلال شه او مال حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی راوله. حذیفه رضی الله تعالی چې د نبی رسول الله دراس خبرې کړې وي، د نبی علیہ السلام دراس خبرې کولې، او د نبی علیہ السلام د بعضی منافقینو نمونه ذکر کړي و چې نور چاته نه ویلي پلان کې منافق ته، پلان کې منافق دی. دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله بل چاته نه خودلی. ایمان حذیفه ابن یمان راوله د عمر رضی الله تعالی عنہ زویلاړو په حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې وې زما بابا دی غواړي غخواله راشه، هغه خواله راشه. نو چې کله حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغی د عمر رضی الله تعالی عنہ، نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی اے حذیفه ستا سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو راز دی او زه درته دا نه وم چې دا راز ما تخکاره کړه، دا درته نه یم. ته نبی علیہ السلام د منافقین نمونه خودلی دي، نو دا درته نه وم چې ما ته ټول ذکر کا. په دومره په د منافقین په غلس په لګ نظر ورواچو د عمر نوم خو په کې چرته نه، د منافقین په غلس کې د عمر نوم شته، کله چې صرف هغه نظر وچروا. حذیفه ابن یمان رضی الله عنه فرمایل ای عمره خوشاله اوسه په منافقین کې ستانوم نشته، منافقین کې ستانوم نشته. عمر رضی الله تعالی په جلا شوی شکر الحمدلله اوس په مرګ اس پروا نشته، اوس په مرګ اس پروا نشته کومرم. حالانکه عمر چې نبی اسلام داغه متعلق ویو وی کو زمانه ورستو بل نبی راتله نو لکان عمر نبی بسوکو عمر با هغه پیغام هغه صحابي دي دومره بشارتونه وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو. خدای باوجود حذیفه رضی الله عنه فرمایلی حذیفه د منافقین لیست وګوره چرته د عمر نوم خو پکې نه موجود. حنظله رضی الله تعالی په لار روان دی او چغي وي چغي نافق حنظله نافق حنظله نافق حنظله جاري او چغي وي. ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی حنظله څه چغي دی رخ کړي سجل شوی دی. وی ابو بکر منافق شوم زه منافق یم زه منافق شوم. ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی ولی سجل وشو؟ وی چل دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ناس یم نزول مې یو شانی خو چې کور ته لاړ شم د خزه او د بچو سره کینم زمي بل شان بیا مې زړه کې دنیا وي. دا خو منافقت ته چې د نبی اسلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم، دا خو زه منافق یم. ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی حنظله وی دا کار خو زمام دی، کوته منافق خو بیا زم منافق شوم.
داسې خو زه یم د نبي علیه السلام په مجلس کې چې څنګه یم هغه شان خو زه کور نه یم. راځي چې نبي علیه السلام له لاړ شو. نو چې څنګه د نبي علیه السلام خواته کېناسته که نو حنظله بیا چغه کړه وایي نافقه حنظله منافق شو. نبی علیه السلام ورته وفرمیل حنظله ولې څه چل شوی دی؟ وایي د الله پاکه پیغمبره چې ستا خواته ناست یم که نه داسې یم چې لکه جنت او جهنم په خپلو سترګو وینم. خو د الله پاکه پیغمبره چې کور ته لاړ شم بیا د ښځې د بچو سره مشغول یم هر څه رانه ګیر شي. نبی علیه السلام ورته وفرمیل وایي حنظله کو چرته په لار او په کوڅه کې او په کور کې هم داسې شوې څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتې راځي په دې کورونو او په دې لارو کې برسره د خلکو په مخ کې سلامونه کوي. بیا خو برسره سلامونه کوي په لارو په کوڅو کې. دا منافقت نه دی. زما مجلس کې چې کوم اثر هغه به ضرور بار نه وي. دا منافقت نه دی. تاسو منافقین نه یې. ګورئ دومره به د هغې سره خپل ځان فکر دومره به خپل ځان فکر الله زړه به زمونږ زړونه سخت شوي دي. مونږ وایي زړه مې سخت دی سخت. زړه دې سخت شو زړه به نرمۍ څنګه؟ د قرآن تلاوت کوه. زړه نرمېږي د قرآن په تلاوت سره ډېر. یو خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه. دویم مقبرې ته ځه. مقبرې ته ځه. نبي علیه السلام خپل عادت مبارکه دا چې جنت البقیع ته به تو هلته به تو نبي علیه السلام به قبرونو باندې ګرځېدو. نو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي. ښه دا مې پلار پروت دی دا مې مور پرته ده دا مې رور دی دا د کلي هغه پلانکې پښتون دی خان دی نواب دی ملک دی او دغه پلانکې په تنقې ځوانۍ کې چې مړو د هغه دی دې قبرونو ته به ګورې نو ستا به هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي. یاره زه به هم دې ځای له راځم. یاره نن خو چې په خوا باندې تېرېږم او هم قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم. یاره دلته خو به زما شپې راځي په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې خو به زما شپې دلته راځي. نه نه چې په خوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم. نو قبرستان ته ځه زړه به دې نرمېږي. ځان ته دغه ځای را یادوه مړه یې کو ډېره دنیا ده کو لږه ده پاتې کېدونکې ده. نو زړه به دې نرم نرم د الله نافرمانۍ به نه کوي. به هر حال چې زړه کله نرم شو د الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی. نرم دل انسان الله ته ډېر خوښ دی. سخت دل انسان نه الله نفرت کوي. الله تبارک وتعالی زموږ زړونه نرم کړي او زړونه به نرمېږي. څنګه یو څو خبرې مې درته وکړې. د قرآن تلاوت زیات کوئ ذکر و اذکار کوئ او مقبرې ته ورښکاره کېږئ. که روزانه مقبرې ته نشئ که نه په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه. یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه. د قبرونو کې ګرځه لګو نو دا خپل مرګ به درته یادېږي. نو زړه به دې نرم وي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.